لومړی باید دا واضح وي چې زموږ او ستاسې سیمه کې د امنیت موضوع د اسلامي امارت له راتګ سره نه ده راپیدا شوې. د دې سیمې امنیتي موضوعات تر 4 لسیزو زیات تاریخ لري. تیر 20 کاله په افغانستان کې بهرنی حضور او له دې غیر مشروع حضور سره د سیمې د ځینو هیوادونو همکاري د امنیتي ستونزو د جوړېدلو اساسي لامل و چې له نیکه مرغه په تیرو 4 کلونو کې د ناامنۍ ټول عوامل په افغانستان کې له منځه تللي. زموږ نظر دا دی چې دغه مثبت پرمختګ سره همکاري وشي او لا ښه مدیریت شي تر څو بیا پخوانۍ تېروتنې تکرار نشي. زموږ سیمه باید بیا د تیرو محاسبو او نیمګړو پالیسیو له امله د ناامنۍ قرباني نشي. تاسې ته معلومه ده چې څه موده وړاندې د څو هیوادونو ګډه اعلامیه خپره شوه چې پکې افغانستان کې د بېلابېلو ډلو د شتون موضوع مطرح شوې وه. غواړم په ډېر واضح ډول وایم چې افغانستان کې هیڅ داسې ډله شتون نه لري چې د افغانستان له خاورې په استفادې نورو هیوادونو ته ستونزې جوړې کړي. هیله ده چې له ناامنۍ د ځورېدونکو هیوادونو مسؤلین خپل مسؤلیت په خپله اوږه واخلي. زه په ډېر تعصب سره وایم چې ځینې لوري فعاله هڅه کوي چې په تیرو 4 کلونو کې د راغلي ارامۍ او امنیت د ستایلو پر ځای افغانستان سیمې ته د خطر په حیث معرفي کړي. زه دغه هڅې په کلکو ټکو غندم او له ټولو هیوادونو غواړم چې د افغانستان په قضیه کې د عیني واقعیتونو او خپلو معلوماتو په رڼا کې مستقل دریځ خپل کړي تر څو وتوانیږو د سیمې مشکلاتو ته عملي او مؤثره تګلاره خپله کړو. زموږ اطلاعات دا دي چې په دې وروستیو کې د عیش او ځینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي چې د افغانستان حکومت ته د نگرانۍ او تشویش وړ دي. همدارنګه په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت د بندېدو سره له افغانستان څخه د باندې په بېساري ډول د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق زیات شوی. د سیمې هیوادونه باید په مستقل ډول د یادو موضوعاتو څېړنې او بررسي پیل کړي.